د فحاشۍ کاروباریان او د خلکو نه پیسې وهونکي ګروپ باندې د پولیسو چاپه چې اخر ونیول شول او خپل بیان یې پولیسو ته ریکارډ کو. خو دوی په کوم حالت کې ونیول شول او اوس څه وایي تر اخره موږ سره اوسئ چې په خپله خبرې واورئ او د هر څه نه خبر شئ. حکومت وخت چې څومره نااهله کیږي او خلکو ته روزګار نشي ورکولی نو خلک مجبوریږي چې په یو نه یو طریقه غلا او ډاکه واچوي او د خلکو نه پیسې وهي او یا نور غلط کارونه وکړي. خو که حکومت په دې کار کې ملامت هم دی چې عوامو ته روزګار نشي ورکولی نو د ټولو نه زیات ملامت دا عوام دي چې بیا داسې بېهوده کار ته ملا وتړي چې نه دین مني او نه قرآن. همداسې یو پلیت ګروپ ونیول شو چې په 3 هلکانو باندې دغه ګروپ جوړو. د یو نوم احسن، د بل نعیم او د بل نوم عمر و. دغه 3 کسانو به داسې پلان جوړولو چې یو به پکې د ځان نه جینۍ جوړه کړه او بل هلک سره به په موټرسایکل په چکر ووتل چې هلته به یې موټرسایکل کې د تیلو ختمېدو یا به اوازه وکړه او بهانه به یې جوړه کړه. بیا به هلته موجودو دکاندارانو یا بل کاروباري سړي له ورغله او دغه هلک چې د ځان نه به یې جینۍ جوړه کړې وه د قرض پیسو اخیستو سوال به یې ترې نه وکړو. هغه به هم ورته ورکړلې ځکه چې دوی به ورته ویل چې پیسو ته ضرورت لرو او تیل مو موټرسایکل کې ختم شوي دي او د لرې ځای نه راغلي یو او موږ سره اوس پیسې نشته یا رانه غلو ووهلې او یا رانه ورکې شوې. هغوی به هم ورته 1000 روپۍ یا د دې نه زیاتې ورکړې او دوی به ورته وویل چې فلانکي ځای ته راشه هلته به پیسې هم درکړم او نور به هم څه وکړو. سړی به زړه کې خوشحاله و چې هغلته به پیسې هم راکړي او زړه به هم خوشحاله کړم. نو چې کله به دوی هلته ورغلل نو دغه 3 کسانو به په زور راونیول، غلطه ویډیو به ترې وکړه او بیا به یې د هغې نه وروسته ټارچر کول. ورته به ویل چې دومره پیسې راته راکړه نو ستا ویډیو به ډیلیټ کړو او که نه وي نو تا به وشرمو او ستا ویډیو به انټرنیټ کې خوره کړو. نو اکثره خلکو به ورته ښه ډېرې پیسې ورکولې ځکه چې عزت یې نیلام نشي. خو اکثره وخت به دغه ویډیوګانې په ډارک ویب سایټونو باندې هم په ګرانو پیسو خرڅول کېدې او په دې طریقه به د خلکو عزتونه لوټ کول او د خلکو عزتونو سره به لوبې کولې. دوی 3 واړه اوس د پولیسو سره دي او ډېر زر به ترې نور معلومات هم ترلاسه شي چې دوی سره په دې ګروپ کې جینکۍ هم موجودې وي او که نه. دوستانو دا معلومات تر همدې ځای له نورو په زړه پورې معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.